حضرت داؤد علیہ السلام خپل بچی را جمع کړه وای بچیانو زستاسو په تمنا او ستاسو په ارزو خبرم چې ستاسو د هر یو دا تمنا ده چې زه بادشاہ کېږم خو الله پاک فیصله را لېږلې ده دا خط را لېږلې په دې کې 9 سوالونه دي د دې سوالونو جواب چې چا وکړ الله وای بادشاہي هغه ته پرېږده بچیانو ورته ډېر ښه ده داؤد علیہ السلام ورته یو سوال وای پہلا سوال پکې داو اللہ جل جلالہ فرمائی کہ اے دا داؤد علیہ السلام بچو اگر کم سیز دے کہ انسان تا دا ټولو نه نږدې دے کہ دا غي نه نږدې سیز نہیں دویم نمبر سوال داو اگر کم سیز دے کہ انسان تا دا ټولو نه لري دے کہ دا غي نه لري سیز نہیں دریم نمبر سوال داو اگر کم سیز دے چې انسان تا در ټولو نه خوښ دے انسان تا گران دے سلورم نمبر سوال داو اگر کم سیز دے چې انسان تا در ټولو سیزونو نه خوښ دے کرکت کئی نفرت کئی پنځم نمبر سوال داو اگر کم سیز دے چې داغی دا آخر خلق صفت کئی کار ختم شی آخر کے بیا داغا سی صفت کئی شپگم نمبر دا اگر کم سیز دے چې داغی دا آخر خلق بدی بیان آئی اوم نمبر دا اگر کم دو سیزون دی چې دا کم ورځې نه الله پیدا کړي کم ورځې نه الله دنیا پیدا کړي دا پکیو تر قیامت پورې به موجودی هغه کې فرق نه راځي اتم نمبر سوال داو هغه کم دو سیزونه دي چې یو بل سره پرنګونو کې مختلف دي نهم نمبر سوال داو اگر کم دو سیزونه دی چې د یو بل سره ضد ده نه جمع کیږي چې یو وی بل بنئ چې بل وی بیا بده نه دا 9 سوالونه حضرت داؤد علیہ السلام خپل بچو ته واوره بچی خاموش شو یولم جواب نہ ورتا حضرت سلیمان علیہ السلام دادا داؤد علیہ السلام پا بچوں کے دا ټولو نہ کشر بچو او دے بالکل دا مجلس آخر کے ناستو کچھ دا مشران رونے خاموش شو اگر دا مجلس تا آخر نہ پاسے دا ادرے دا وی پلارا کستا اجازتی زما درونو اجازتی نو زبد دی 9 سوالونو جواب کم داؤد علیہ السلام دیر خوشحال شو دے ورطا گرانمو ویزا جواب کا کدا 9 سوالونو جواب دیو که بادشاہی با تاتا ملوشی اگر کتا کشری سلیمان علیہ السلام ورطاو فرمائل تو سوال کا وزب جواب کو وہی بچیا اللہ پاک فرمائی اگر کم سیز دے چی انسان تا دا ټولو سیزونو نا نجدے دے سلیمان علیہ السلام فرمائل اگر مرگ انسان تا دا ہر سن نجدے دے سترگی با کلاو کی کلاو با پاتشی سترگی با پٹے کی پٹے با پاتشی اودا بشی اودا با پاتشی دا لختینا دا پولینا با ٹوپ پہ بیا با پانسی مرگ انسان تا
دا هر سنه نږدې دی. داود علیہ السلام ورته فرمایل صدقت یا بنیا، بچی رښتیا دی ویل. دا سوال دې صحیح جواب وکړه. دویم نمبر بچی اللہ فرمائی اگر کم سیز دے چی انسان تا در طولو نلری دے. سلیمان علیہ السلام ورطاو فرمائل دا اگر رشتہ دار دے، اگر پلار دے، اگر مور دا، اگر رور دے چی وفات شی او سو کی پا ادیرہ کی خخ کی کہ یو سڑے سعودی کی، یو سڑے بار ملکی پا میاشتو ورطا مزلی سڑے وی سو بچی دی دی وی الحمدللہ 3 بچی می دی، 2 دادی او یو بار دے. خوچی وفات شی او تاور تخپل کور کے قبر خخ کا، قبر دے جوڑ کا، 100 بچی دی دی و یوران اللہ غستے 2 بچی می دی امبر دے. انسان چی جواندیوی داغ قدری او داغ احترامی اورتا نجدی، خوچے وفات شی بیا دا ٹور نلریش. داود علیہ السلام ورطا فرمائی، داود علیہ السلام ورطا فرمائی صدقت یا بنیا، خبر گوریڈے قیمتی کڑی رشتیا دیوین. بچیا دریم نمبر سوال دا دے، اللہ فرمائی اگا کم سیز دے چه انسان تا در طولو سیزورنا خوخ دے او گران دے. سلیمان علیہ السلام ورطاو فرمائل دا انسان خپل بدن، ہر چاہتا خپل بدن دا ہر سن گران دے. سچ کئی نو دا خپل بدن دا خدمت تپا. خدا اغا زمانہ کے وگورے، زمون زمانہ کے انسان تا در طولو نخوخ اغا پیسی دی، در طولو نخوخ دی زمانہ کے انسان تا پیسی دی. پیسو مقابلہ کے پلار راشی قربانی، مور راشی قربانی، بچے راشی قربانی، تردے پوری خپل زان تے قربانی. وہ یا تا گھنٹے ڈپٹی کو 2 گھنٹے اور ٹیم کو توے چھ پردے خاری رانی ولے دے او دا خپل بدن نہ دے خودے تے صرف پیسی اوباسی. دا اللہ بندہ دما کوا دا اوڑی اگدی ورزی اکی دمن کئی دا جمی خوزا ورزی لنڈی دی دور کے انسان تا دا ہر سن محبوب پیسی دی خود جمع ہم نکڑے کرے پا پیسو منگا تاسو مارنو شو دمر پکار دی چه پتا سسیگی نا بس. اللہ دے منگا تاسو تا اطمینان و سکون نصیب کی. داود علیہ السلام ورطا فرمائل رشتیا دیوے انسان تا در طولنا خوخصیص دا انسان بدن نے. وہی بچیا اللہ سلورم سوال کئی اگا کم سیز دے چه انسان تا در طولنا ناخوخ دے، نفرت تے کئی کرکت تے کئی. وہی دا اگا بدن دے چه دا کم نروح لارش یو پلار با اخپل بچے با گرزائی غیق کے بسکٹ والالا چپس ورطالی ہر سا ورطالی خوچ روح تیوزی بیا تکرکا کئی. خیستا پلار نمونگا و تاسو بیا کرکا کو، خیستا رور نو بچی نمونگا و تاسو بیا کرکا کو. دا منگا و تاسو جو جماعت کے کٹون دا جنازے دا پارا تیار کردی دی دا سینا چیز منگا استاسو دا مقصد دے چی دا یو دینی مسئلہ دا. زمون شریعت و اسلام دا ندی ویلی چی دا جنازے کٹ با جدائی او دا ملاستے کٹ با جدائی. جماعت والا مخام خاک کٹ برابر آئی. دا منگا و تاسو تکرکا کو نفرت تے کو کم کٹ کے چمڑے دیرے تا یو سو آگے کی بیا سوک پریدونا ویلا کا معشوم تے پاسا و بیا یریگی. انسان تا در طولو ننا خوخصیص دا اغا بدن دے چکم کے روح نہیں گورے. وصو الحمدللہ توسور آلا خلقو خیار شو مخ کے بچی چاک رمڑے ہوشا او پا تختبے تے کمی جامی ویستی اغا بے امام سے ابتر اوڑے ویدا غندہ
چې ثواب زمنګ مور او پلار ترسي. صابون به ولا وروړه، مال خپل سوزل وروړي دي. هغه کپڑے چې هغه لاس ته به چولي هغه به مروړي، کم کفن بچ سیوا هغه به مروړي. دا زمونږ د پلار صدقه ده، دا استعمال او ثواب برسي. دا الله بنده چې ستا پلار دې خو ته استعمال وکړه. دې سيزونو نه مونږ او تاسو نفرت کو، یریږو ته. دا د انسان یو فطرتي خبره ده چې کم بدن نه روح لاړ شي بس هغې نه خلک یریږي. داود علیہ السلام ورته فرمیل رښتیا دي وي. وای بچیا الله 5 نمبر سوال کوي، هغه کم سیز دی چې د هغې د آخر خلق صفت کوي. کار ختم شي اخر کې خلق وایي یاره زبردست سیزو. سلیمان علیہ السلام ورته فرمیل هغه په وخت د غصې کې صبر کول. یو سړی غصه شي او بیا صبر وکړي نو خلق د هغه صفت کوي، وای منی به صبر یو کو، تحمل یو که کنی په دشمنی به وسوړېدل. دا سړی مو یا الله شکر چې ما ته دې صبر راکړه، کنی زه په دشمنی لګي. نو د غصې او د جګړې په ټیم کې صبر چې کله صبر وکړي نو د هغې د آخر خلق صفت کوي. وای بچي الله 5 نمبر سوال کوي. 6 نمبر هغه کم سیز دی چې د هغې د آخر بدی بیانېږي. وای دا په وخت د غصې کې بدل اغستل. ته غصه کی او خپل بدل علی نو ښکاره خبره ده چې تاله څوک سپېړه درکړي او غصه شي نو ته به سوک استعمالې. اوس زمانه کې څوک سوک نه استعمالې، ډایرکټ ټوپک ته منډې وایي. زموږ شریعت وایي چې چا درته وي چې ستا ضرور جګړه ده نو کور ته منډې مه وه، پهله د جګړې ځای ته لاړ شه چې جګړه ده او که نه ده. پهله خو تحقیق وکړه که نه. ډیر دشمنۍ رونو پدې جوړې شوې دي چې جګړه وشي یو ډز نیم پکې څوک وکړي هغه بل ته ورشي چې رور یې دله مړ کړ. هغه مړ کړی نه وي، بل ولګي هغه بل سړی ولي. زمونږ شریعت وایي دماغ یخ کا. چا درته وي د رور د جګړه ده، د زوی د جګړه ده، ټوپک ته منډې مه وه. پهله موقع ته لاړ شه چې جګړه شته او که نشته. بیا چې جګړه وه بیا و معلوماتو کې چې ستا دا رور او ستا بچې هغه سړي په سپېړه والی دی، که په سوکې والی، که په لتې والی، که په کوتکې والی، که په ټوپکې ویشتی دی. سپېړه باندې والی ته په سپېړه ګزار ورک، سوک باندې والی او د سوک ګزار ورک، لته باندې والی او لتې ګزار ورک، کوتک باندې والی او په کوتکې ووه، ویشتی او ټوپک یې ورپسې راغستی او ټوپک راوال. نه په وخت د غصې کې بدله اخیستل د دې بیا د آخر خلق بدي بیانوي. خلق وایي یاره دماغو مې کار ونه کړو. رور انسان ته د هر څه نه ګراني او بچی ګراني. خو ګاونډي راته وی چې رور یې دله مړ کړ، ما وی چې اوس رور نه ګټې نو کله یې ګټې. نو ما گزار وکړو دا دی په دشمنۍ واوړېدم. نو دا مونږ او تاسو شریعت نه اخوا کارونه کوو. مسلمان چې د شریعت په حدودو کې دننه کار کوي دشمنۍ باندې بیا نه وړي. په معمولي پوله باندې مونږ او تاسو سړی مړ کو بیا جربونه خرڅو چې روغ راله وکړه. دا خو انصاف نه دی. په پوله ګرولو دې سړی مړ کړه، اوس په روغه باندې جربونه ځمکې ورکې نو خو پهله به یې دې پولي سره ګزاره کړې وکړه. الله دې مونږ او تاسو ټول هوښیار کړي. عقل ډېر زبردست چیز دی. اسلام او دین کې امن دی، اسلام او دین کې خوشحالی ده، اسلام او دین کې اتحاد دی. څومره اختلافات چې ګورې مونږ او تاسو اسلام باندې مزل نه کوو، اسلام باندې عمل نه کوو. داود علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام فرمائی پلارا چې د هغې د آخر بدي بیانېږي هغه په وخت د غصې کې بدل اخیستل دي. داود علیہ السلام ورته فرمیل بچیا رښتیا دي وي. داود علیہ السلام فرمائی بچیا اللہ پاک 1 نمبر سوال کوي کمی ورځ نه چې الله دنیا پیدا کړې ده 2 څیزونه پیدا کړې دي، قیامت پورې به دا 2 څیزونه وي.
هغه کې تغییر او تبدیل نه دی راغلی. هغه کم دو سیزونه دي. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایي هغه ځمکه او اسمان دي. ځمکه اسمان چې کله نه الله دنیا پیدا کړي دا به تر قیامته پورې باقي. داود علیہ السلام ورته فرمایل بچیا رښتیا دی وې وای بچیا الله اتم نمبر سوال کوي هغه کم دو سیزونه دي چې الله پیدا کړی دي خدای یو بل سره رنگونه مختلف دي. داود علیہ السلام ورته فرمایل یو ورځ دا او یو شپه ده. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل هغه دو سیزونه یو ورځ ده او یو شپه ده. ورځ رڼا والا ده او شپه تیارې والا. وای بچیا رښتیا دی وې. داود علیہ السلام فرمایل بچیا الله پاک نهم نمبر سوال کوي هغه کم دو سیزونه دي چې الله پیدا کړی دی او یو بل سره ضد دی جمع کیږي نه. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل یو ته مرګ وای او یو ته ژوند وای. مرګ چی ژوند بنئی چې ژوند وی مرګ بنئی یا به مړی یا به ژوند دی. داود علیہ السلام ورته فرمایل مبارک دی چې بچیا تا ته الله پاک بادشاہی درکړه. بس سلیمان علیہ السلام بادشاہ شو. چې بادشاہ شو خو سم زبردست بادشاہی وا. الله پاک ولا فوج ورک. فوج ہر طرف ته سل فرسخه سل پسلو کې سلور طرف سل فرسخه هغه کې به فوج ناستو تنگ تا. 50 فرسخه فوج د انسانانو 50 د پیریانو 50 د مارغانو 50 د ځنګل د زناورو. الله پاک ورته زر کورونه ورکړو زر بنگلې د شیشو نه جوړ شوی شیطانان ولا جوړ کړ پیریان ولا جوړ کړ. زرو بنگلو کی یو زبردست کمرہ 300 بیبیان اللہ والا ورکڑی پنیکا 200 وینزی نو دا زر شوی نو پا ہر کور کی بے یو بیبی وا. اللہ والا یو تخ ورکا یو تخ والا ورکا 100 گزا پا 100 گزو کے او قسمہ قسم جواہر و سونا و چاندی. علماء داغی پورا تفصیل کے اگدہ خبر ہے. پیریان والا گے دا او یو فرش والا جوڑ کا 100 فرسخو کے والا فرش جوڑ کا دریخمو پاغیبان شپگ لاکا کرسائی لگے دلے شپگ لاکا او دا سے گیر چا پیرا دا سلیمان علیہ السلام دا تخنا پہلا کرسیو کی با پہلا کرسی چوی اغا دا سونے وی اغی کی با پیغمبران علیہ السلام کے ناسی دو ورپسی کرسی چوی اغا دا چاندائی وی اغی کی با لوی اولیاء کرام و بزرگان کے ناسی دو باقی کرسیو کی با مومنان کے ناسی دو. دو ہواگانی ورطا اللہ پاک مسخری کڑے وی یو تیز ہوا یو نرم ہوا. تیز ہوا تب آوازو کراشا نو تخ بے پور تکو نو نرم ہوا تب آوازو کراشا نو غیب روان کو. سہر بچے تخ روان شو غرمے پوری د یو میاشت مزل کو. غرمہ بچے روان شو ماجیگر پوری بے د یو میاشت مزل کو. ہر ورځ به د 2 میاشتو مزل کو. زبردست بادشاہی ورته ملو شو. دا الله پاک چې څومره مخلوقو دا هر یو سلیمان علیہ السلام ته مبارکای تراله ورته مبارک دې شه الله در باندې دا خوشحالی پوره کی. د مبارکای او د خوشحالی چې کم الفاظو میگئی ولا رالا میگئی گورے دا ٹورو نو خیار سیز دے میگئی ولا رالا ورتوائی سلیمان علیہ السلام
اللہ دے در تا صبر در کی، اللہ دے باقی مصائب نو ساتا، خفقے گا مدہ دنیا دا مصائبو، دا مصیبت پا اللہ در نلری کی جنت بدر کی، صبر کوا، تحمل کوا، ظلم خفا کوا. حیران شو ورتوی یمی گئی دا ټول خلق راتا مبارکی را کئی او ترا سر غم رازی کے دا تسکے امی گئی ورتوی وی پیل تا سر دا زان غمو اس با اللہ پاک دا دی ټولی دنیا دا انسانانو تپوس در نکئی اس خو مصیبت بانے واوڑے دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی قسم دے کہ دا دجلی بغاڑ بانے چرتا یو سپید تند نمل شو تپوس بے اللہ دا عمر فاروق نے کئی بادشاہی منگو تاسو کرسی تا مشرعی تا دیر خوشحال کی گو دا خلی مصیبت دے وی پلوی مصیبت ووڑے دے دا زان غم دا سراو اس با دا یو رعیت غم دا سرائی